اوس دا ټیم نشکی درې کیمپ خالي سو بلوچ سرمچار هغه باندې حمله نه دی کړې هغه ډر کې ماره فرار وکړي چې دا باندې سرمچار دی زموږ تنظیم سپیشل کمال کیمپونه خپل قبضه باندې واخیستی هغه ځای باندې آرمي ډېر پتلونونه پاته سوي وو اسلحه پاته سوي وو ټول فرار کړی دی کویټا کراچي لار زیات کیمپونه خالي سو بولان کلپور بیبي نانی پول سی بي ډاډر پوري دا ټول چوکي خالي سو مکمل کویټا دا اوس دا ټایم ازرګدي باندې مکمل زموږ بلوچ سرمچاران زموږ سنګتان ټول موجود دی ټول هغه ځای باندې موږ دا چیلنج کړی دی چې راځه چې تا موږ سره مخامخ مقابله وکړه دا پاکستان کې اوس دا همت نسته دا غیرت نسته ټول مکمل کینټ بند سو یو ورځ مخکې زموږ سرمچار 2 کیلومتر فاصله باندې کیمپ ته رسېدلی وو هغه ټایم کې سیول اسپتال قبضه میزان چوک کویټا شهر کا دل دی شعر دی میزان چوک پورې زموږ سرمچار رسېدلی مکمل اف سی ورکسو آرمي ورکسو غټ غټ ډېر معذرت سره پښتو کې خبر کوي چې په پېښوري وایي سعودیا سره په اګریمنت دفاع اګریمنت وکړه فلانی سره اسرائیل سره ورور دا غیرت دا آرمی کې نیسته دا موږ ثابت کړو دا ټیم اوس تقریبا 60% بلوچستان اوس زموږ تنظیم کنټرول کې دی مکمل کویټا ډېر بلوچستان ډېر ریډ زون دی چې موږ سنګتان کویټا باندې رسېدلی دی دا مطلب دا دی چې مکمل بلوچستان زموږ کنټرول باندې دی ورور دلته دوه نظریه دی یو بلوچ دی یو پاکستانی آرمی دی بلوچ خپل پاکستانی آرمی سالري تنخواه دپاره جنگ باندې اخته دی بلوچ خپل سرزمین دفاع خپل ثقافت خپل تاریخ دفاع باندې جذبه باندې اخته دی دا جنگ باندې زموږ 15 خور زموږ سره تنظیم کیو یو زموږ خور پنجګوري کې شهید سو زموږ درې خور زموږ سره کویټا قبضه باندې زموږ سره شامل وو ډېر زبردست جنگ وکړ زموږ خور بل خور منوشکی کې دی زموږ ټول مکمل فدایي بلوچ ټول فدایي تیار دی هغه ځای باندې موږ دا ځای باندې انتظار کې پاکستانی آرمي زموږ سره جنگ باندې زموږ سره جنگ میدان باندې راسي هغه باندې دا غیرت نسته چې زموږ سره اوس جنگ باندې اخته سي اوس دا ټیم پاکستان 100% شکست خوړلی دی دا شکست دا تاریخي شکست دی پاکستان بدترین شکست دی پاکستان منافقت دا ځای باندې معلوم سو چې هغه دا خبر کړی و چې واجه بشیرزی بلوچ کابل باندې دی واجه بشیرزی بلوچ خپل دا جنگ لیډ کړی دی خپل دا جنگ میدان باندې حاضر ویډیو ایستا بول زموږ مجید بریګیډ لیډر مرید بلوچ دا خبر کړیو چې مرید بلوچ موږ هلمند باندې شهید کړ مرید بلوچ خپل دا جنگ باندې موجود پاکستان تقریبا هزارو تعداد باندې فیک آی ډی جوړ کړی دی پروپاګاندا بلوچ هر روز دا خبر اپلوډ کوي چې موږ پلانا ځای باندې بلوچ موږ کوي پلانا ځای باندې افغان دا ټول مکمل دروغ دی پاکستان کې یو شی اوس دا ټیم موجود دی چې هغه جوټ دروغ پروپاګاندا دی بس نه پاکستان کې جنگ غیرت استا نه مقابله غیرت استا پاکستان فوج نستا ورور دا ټول پیسې دا آزاد بلوچ ته یو پښتنه کو د تمرګړي ډیر دغه یو خو مرګړي شپږ نیم سو کسان سي آزاد بلوچ دا ټول فالو کوي د کړه د ډي ان ډیر زر د پاکستان رزل ریاست ختمي نو دا ټول فالو کوي چې څومره سي دا فالو کوي دا منګه دا غیر نه تازه خبر اوري د متر جنگ په میدان کې دی آزاد بلوچ څومره تلفات پاکستانی ریاست ورکړي
څومره پوستې یا ولسوالۍ سقوط شوي دي یا تاڼې چې ورته دی وایي. او بل دا دی چې دا جانه چکځی ګنجې داسې اوازه دی چې دا هم تاسې نیولی دا دروغ دی که رښتیا دی مهرباني صاحب؟ جان اچکزی نه دا ریپورټ اوس پورې موږ پورې مسؤل شوی نه دی دا اوس پورې دا خبر حقیقت نه دی هغه کې زما څوم ریپورټ دی هغه اسلام آباد کې دی جان اچکزی ټول مکمل نن کویټه مکمل 50% زیات کویټه زموږ تنظیم کنټرول باندې هغه بعد لیډر اډر وکړي کې شهر سره بار وځي هغه بعد هزارګنجي ګای خان چوک سریاب روډ دا مکمل اوس دا ټیم ارمي نستا اف سی نستا ټول مکمل زموږ سرمچار دی تنظیم دا سرمچار دا مکمل عوام دی بلوچ عوام سرمچار دی عوام ازادي خبر کوي دا سرمچار اسمان یا مزک نه دی راغلی ټول عوام دی کې اصلا لاس باندې نیولې دی دا ټول عوام دی ټول مکمل بلوچستان بیلې دی ورور اوس دا ټیم بل پاکستان دی ورور کار اخلاص دی پاکستان کې طاقت نشته صرف یو خبر دی کې نن زموږ سره دا ټایم کې اوسم مقابله باندې مده مقابل دی یا مقابله باندې اخته دی دا ګل خان دی نام نهاد پښتون ګل خان دی کې دا ګل خان دا ټیم اوس زموږ سره مقابل باندې مکمل بلوچستان زموږ قبضه باندې دی مصیبت ګل خان دی بچا سا پښتون دی مکمل آزاد بلوچ صاحب د هر افغان د زړه خواهش ده کبل پنجابی عسكر نیسي سندای عسكر نیسي هغه بندي کوي خو سي ګل خان مخ ته درځي چې ژوندې پرې نه دی نه جنگ حالات باندې هر شی ممکن دی هر زموږ سره خپل جیل نسته زموږ بلوچي قومي عدالت ته فیصله هغه ځای باندې فیصله دی هغه قومي عدالت سزای موت دی غدار دا زموږ قابض دی دا قابض مخلوق دی آزاد بلوچ صاحب ګوره شینواره صاحب او مرګر ټول واورئ د پنجابي نه خلک دومره شکایت نه کوي لکه د ګل خان رزیل نه چې کوي د افغانستان خلک ته کوي بلوچان ته کوي انډیان ته کوي کشمیریان ته کوي سندیان ته کوي چې چرته خلک دغه ګل خان نه دغه او تاسو وکړه چې دغه بې ضمیره شاهید افریدی کله د انډیا بارډر ته بوزي کله دلته راولي کله یو دي ته بوزي یعنی دومره دی کې عقل او شعور د خدای په قهر ککړ شي او بې غیرت او بې ضمیرو چې تاسو خو د خبره شي هغه وجدان لري پښتو لري کې نه لري چې ټول قلار پنجابي چې د وطن اصلي مالک دی په قلار ناس او تاسو د نبی ادبي د ما په مال تقریبا 300 زیات ویډیو زموږ جوړ سو د اډارو هغه ټایم باندې کې ویډیو جوړ کېږي فیسبوک ټویټر دا ځای باندې زموږ ټول څنګه اکاونټ استا اپلوډ کوي هغه ټایم باندې ټول مخلوق ټول پاکستانی ارمی غیرت موږ هغه باندې وشوي اوس ډېر امپورټنت خبر دا دی کې دا ایروف 2 اپریشن دا فیصله کون اپریشن دی دا اخیری اپریشن دی کې دا ټیم یا بلوچ دا سرزمین باندې دی یا پاکستان بل اپریشن نشته ورور دا اخیری اپریشن دی